ملا یعقوب وای پاکستان بې ځوابه نه پرېږدو. د ملا یعقوب مجاهد له وروستیو څرګندونو وروسته یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د خلکو د خبرو موضوع ګرځېدلې ده. هغه په ښکاره ټکو ویلي که د افغانستان پر خاوره هر ډول تیری تکرار شي نو دا ځل به هیڅ اقدام بې ځوابه پاتې نه شي. ملا محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی د افغانستان حاکمیت او ملي وقار د هیڅ معاملې وړ نه دی. د هغه په وینا افغان ځواکونه اوس دومره توان لري چې د هر ډول ګواښ پر وړاندې ودرېږي او مناسب ځواب ورکړي. هغه ویلي موږ جګړه نه غواړو، خو که څوک پر موږ جګړه تپي نو چوپ پاتې کېدل به زموږ انتخاب نه وي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سرحدي سیمو په ځانګړي ډول د کونړ او نورو ختیځو ولایتونو کې د نښتو راپورونه زیات شوي دي. ځایي خلک وایي چې هره ورځ د ناامنۍ سیوری غټېږي او هغوی د جګړې له دوام څخه سخت ستړي دي. د نوموړي په پیغام کې یو مهم ټکی دا هم و چې افغانستان د سولې پلوی دی، خو دا سوله باید د متقابل احترام پر بنسټ وي. هغه خبرداری ورکړی که مقابل لوری خپلې کړنې بدلې نه کړي نو افغانستان به اړ شي چې خپل دفاعي اقدامات پراخ کړي. سیاسي شنونکي باور لري چې دا ډول څرګندونې یوازې سیاسي نه دي بلکې یو واضح ستراتیژیک پیغام لري. هغه دا چې افغانستان غواړي ځان د یو خپلواک او پیاوړي دولت په توګه وښیي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد پر چارو مداخله وکړي. له بلې خوا عام خلک بیا د جګړې پر ځای د سولې غوښتونکي دي. هغه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې یوازې د خلکو ژوند خرابوي او اقتصادي ستونزې لا زیاتوي. سوداګر، زده کوونکي او عادي کورنۍ ټول د دې وضعیت مستقیم زیان ویني. په پای کې د ملا یعقوب دا پیغام یو واضح خبرداری دی. افغانستان نور د تیر په شان چوپ نه پاتې کیږي. که څه هم خبرو دروازه لا هم خلاصه ده، خو که تاوتریخوالی دوام وکړي نو ځواب به حتمي او جدي وي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.